بیا کله چې مو د خپل حج رکنونه ادا کړل نو څنګه چې مو پخوا خپل پلرونه نیکونه یادول همغسې اوس الله یاد کړئ بلکې له هغه نه هم زیات خو په الله یادونکو خلکو کې هم ډېر توپیر شته له هغو نه څوک داسې دي چې وایي ای زموږ ربه موږ ته هر څه په همدې دنیا کې راکړه دغسې انسان ته په آخرت کې هیڅ برخه نشته او څوک وایي ای زموږ ربه موږ ته هم د دنیا او هم د آخرت ښېګڼې را په برخه کړه او موږ د اور له عذابه وساته داسې خلک به د خپلو کړو سره سم په دواړو دارایینو کې د برخې څښتنان وي او د الله په حساب اخیستنه کې به څه ځنډ را نشي دا د شمار څو ورځې دي چې تاسې باید د خدای په یاد کې تیرې کړئ بیا که څوک تلوار وکړي په 2 ورځو کې راستون شي نو اوبال نشته او که څوک راستنېدل وځنډوي نو هم څه باک نشته په دې شرط چې دا ورځې په پرهیزګارۍ تیرې کړي وي د الله له نافرمانۍ نه ځان وژغورئ او ښه پوه شئ چې یوه ورځ د هغه حضور ته ستاسې وړاندې کېدل دي په انسانانو کې څوک داسې دي چې د هغه خبرې د دنیا په ژوند کې تاسې ته ډېرې ښې ښکاري او هغه پر خپلې نیکنیتۍ باندې په وار وار الله شاهد نیسي خو په حقیقت کې هغه د حق ډېر سخت دښمن وي